شانې وشانې وجینې ناوی بیبي څنګه خوشحاله شوې په څه په ناوی بیبي ستا د خولې نه خوند کوي که نه خو تا قسم خوړلی چې زموږ د خولې خوند به ښه نه کړي پوه شوې نه نو زه تا له څه پاخه کوم ها ستا څه خوښ دي تا ته چې ما ویلي چې ما ته د شوتلو فیرني پخه که تا پخه که د شوتلو فیردي او د برسنډو اچار او د میانو برتا تا پخه که یا سړیه دا څه دا کوم ځای لیدلي دي لیدلي مې نه دي خوړلي مې دي ځان پوه که ویل دا څه ته وایي وی راته کوي خو صفا خبره وکړه چې پخلي پخلي پوهېږم نه داسې ووایه که چې ځان له بل غم وکړم د څه غمه ځان له بله ناوې راولم بس وای دا دې څه ویو دا ډوبه شومه مو باسه کوکې کوکې مو باسه خدای مې دې وایي چې ښه بني څه چلو شو یا بچې باندې پلار دې څه چلو شو ګډې وډې وایي ډاکټر لیموس ګډې وډې اوس فیمس لیونر شوم مغز هم خراب شو بابا دا څه چل دی څه چل دی دا ما څه وویلي ما څه بکواس وکړو پوه شوې او که نه پوه شو خو ته څه خورې د باتینګو شربت پوه شوې د برسنډو اچار پوه شوې که پوه نه او د میانو برته او د چنچڼو پوختی بس اوهو بابا د چنچڼو پوختی خو څوک نه خوري که نه ولې نه خوري ته ورشه ته دغه لا لوی لوی خلک چې کوم دی ځان پوهېږم واوره لوی لوی خلک چې د زامنو لوڼو ته ودونه کوي په دې هوټلو کې او دا لکونه روپۍ پرې لګوي نو هغې څه خوري بابا هغوی د چنچڼو پوختی نه خوري ولې نه خوري ساده خوراکونه باندې خو دومره پیسې نه لګي که نه نېکبخته خو همدغه پوختی موختی خوري که نه کم خوروانه شوې چېرته ځې زما چې تاله د لرګو قیمه د اوسپنو نینې او د میزري پراټې پخې کړمه اوس خو به دې رانه یو خدای خلاصوي او که بل واده به ونه کړو نو زه به نو بله